पाकिस्तान चांद चांद पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान wih kenapa aku Ustaz di halo pada kena tanam ni pun kau benta masali ki apa kepala family ki kurang aku Ustaz us pasada si amal kamu cakap amal bercakap ini kusuki pungkine be amar piu kaga وين زميلنا مشاران وغمتلي ويدوس خاغي شبه سختك اللي بكارشي تاخدين مسلمانانو تدوبونا مباركة أستاذي ما كاري كريمة يا أستاذي ما كاري كريمة تدوبونا مباركة كده ما بسكي أستاذي ما كاري كريمة لانك تاخو زلمي دي وبورا بمخا کړی دی ما بسکه استاذي ما کاری کریمه کنه تا خو کاریګرم دی او استازم دی ویم دی خو بچکول پکار دی ویم پکار به مې راشي ما بسکه ما بسکه استاذي ما تباکه ویاتشا کاری کریمه انا خدای دې بې خوبه ده د اوبو ډکې د اوبو ډکې خدای دې غرق کړم سم اوبو پړسولي الله نصر اخوك الله نصر اخوك اللي بطل ځوانه ویم دا راته ووایه چې ته د څه شي استاذ یې ویم الله نصر اخوك د ډېرو خلکو کارونه به په ما باندې جوړ دي مخکې ځه ښه زه د لوکاټو کریټونه ډکوم خدای تباه و برباد کړه ویم ما وې ته به د جزونو پرې جوړې انجینر به د لوکاټو کاریګر دی چې لوکاټ نه په پلوټو کې راځي او نه په سبزو کې راځي وایم چې څوک یې راونه باسې خدای دې تباه کړه ټولې جامې د علم دي او شکر د خدایه پاکه ډېر غټ احسان دې راباندې وکړو چې د دې اوبونه دې رابار کړم ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی ډېرې ګرانې الله ته اسانې دي الله ډېر فضل او رحم دې په ما وکړو چې د دب نه دې رابار کړم هغې چوب خو واپس ور وغورځولم چې زما موبایل خو مې شکر دې ټیک دی دقه دې رنګ پرې راغی ها د خدای مسلمانه غرمنیه خیر چرته دی د مرګ نه الله پاک بچ کړم الله پاک دویمه زندګي راکړه څه خبره نه مړه دا دې شوې بس ټیک دی دا اعلان دا لږ خو داسې په منډه راغی یا الله خیر پکې واچې ورېږه چې ورشم چې څه مسله ده چا سره دې جګړه وکړه خدای ته وګوره ور نه شي دښمني ډېر ګران کار دی بچي زموږ د یو وخي د بل وخني په چا ډزو نه کې خیر دې زه به ورشم یوې له به ورشم دا چې ګوره ته خدای مسلمانه زما دې سرندې ته خو لږ غوږ کېږه که نه ناوخته دی خدایه پاکه جولې کړم خیر واچې مسلمانه پرېږده مړه ته زما خبره خو واره زما عمره جګړې به چا کړي زما عمره دښمنۍ به چا کړي ما ته ووایه چې روغه د الله کومه د خدای مسلمان زما خبرې ته خو غوږ کېږه ناوخته دی یلکه ورې پښتانه ډز وړاندې وکړي او سوچ مې وروستو کوي ورې زما خبره ومنه را واپس شه
ویم خدای شته خو در واپس شم 20 منټه پاتې ناوخته دی که نه تا سره خو ټوپک دی کم پاتې د خدای مسلمانې نو تا ته زه څه ووایم ویم ستر کوه ساده ده چې و چار ساده ده ناوخته د 20 منټه پاتې لار راکړه خوښه که نه خدایه پاکه هغه یو تیر مې اوبه کړو د دې بل تیر به اوبه ورسمې کړو د خدای مسلمانه غونډه لار دې بنده کړه نیکه والله کومه ده پته وه چې ستا د اوبو وار دی نیکه سوال دی د کومه ډز ونه کړي واړه واړه بچي مې دي په خپو ده ته د خدای مسلمانه خبرې ته خو مې لږ وخت کېږده که نه ناوخته دې 20 منټه پاتې وای خدایه پاکه دا څوک و رانه په پونده ویستو دا په داسې چل شوی و او وې ګولۍ خوله کې وه خان سلام علیکم وعلیکم السلام تاڼې دا هم سره د ټوپکه او خان د حکومت د سر نه پرون اعلان شو جي و زمونږ د ټول عوامو ته دا خواست دی چې چا سره په کور کې څومره وسله پرته وي و هغه حکومت ته جمع کړي او که چا جمع نه کړه نو 10 لک روپۍ جرمانه ده نو خان تاڼې ته په دې وجه رالم ته دې اوره مې خلاص کړې وا زمونږ په معاشره کې داسې خلک هم شته چې د ټوپک تماچې نه نفرت کوي آفرین شو ستا پرې نردوب شه خان ویم زما د ټول عوامو ته دا خواست دی چې په دې معاشره کې داسې زندګي تېرول پکار دي چې هغه بغیر ټوپک تماچې نه تېر شي آفرین ځوانان آفرین اشرکه دا ټوپک جمع کا خان زه لاړم چې اوس کا الله هم خوشحاله که خان د دوی مصیبت هم بچ کړ ډېره مننه جي یاره چې هغه زوی مې څه شو هغه دی دلته زه تا پسې ګرځم ما ولې جارې راته اندې مې غلط سوچ نه ګوره ټول مې نه ګوره زه یې والمه نو داسې کار دی چې خښته پرې راغشته وه او پرې سر به دې ویشتې و نو دا چې د قراقور د مشرانو غمتل دی د ماشومان نو بیا سره ماشومان شي پکې به تلي چې د رامبیل چامبیل ګوونه دا چې تا له دښمني نه ګورم داسې کار دی که نه چې جامې بدلې که او ترې لرې پټي ته چی ولېږه دا یې دا جګړه لاړم ها یا الله شکر الحمدلله چې په دې وخت کې ما سره امداد ته مو کړه سره